پرمختګ له دایرې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. زه نصرت الله میرزا خیل تاسو له ملي نیوز څخه اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورم. لکه څرنګه چې په تصویر کې وینئ دا د کابل له مرکزي نقطو څخه یوه مهمه نقطه بلل کیږي. دا د برکي څلورلارې ده چې په دغه څلورلارې کې د کابل ښاروالۍ له لورې د ګڼې ګوڼې د ختمولو او هیوادوالو ته د تګ راتګ په برخه کې یو هوایي پل رغول کیږي. اوس دا چې دغه پل څو سلنه چارې یې مخته تللي دي او کله به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او په اقتصادي برخه یې اغیزې څه دي، دا هر څه د دې اونۍ په خپرونه کې راسره وګورئ. کینر د پرمختګ له دایرې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده. عظمت دې د وجود په لویو دښتو کې زرغون دی، عظمت دې د په افغانستان کې د ګڼې ګوڼې ختمولو لپاره هوایي پل د یو روڼ، آرام او خوندي سفر زمینه برابروي. د کابل ښار یو له مهمو او تلګڼو ترافیکي نقطو څخه برکي څلورلارې ده. دا سیمه د ښار له هغو برخو څخه شمیرل کیږي چې ورځني زرګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. په دغه سیمه کې به د ترافیکي بندښت له امله نه یوازې وخت ضایع کېده بلکې د سوداګریزو توکو انتقال، د خلکو کاري مهالویش او ورځنی اقتصاد هم اغیزمن و. د وخت ضایع، د سون توکو زیات مصرف، د هوا ککړتیا او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د برکي څلورلارې هوایي پل له جوړېدو سره به دا وضعیت په چټک ډول بدل شي. دغه پل چې د پرمختللو وسایلو او با تجربه انجنیرانو په مرسته جوړیږي نه یوازې به د موټرو پر مخ لاره پرانیزي بلکې د وخت او انرژۍ سپما ته به هم زمینه برابره شي. له اقتصادي اړخه د دغه پل اغیزې ډېرې مهمې دي. ګهکار د کوم خزان د قافلې مشي هیواده ګهکار د کوم خزان د قافلې مشي هیواده کینر د پرمختګ له دایرې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا. د افغانستان د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو څخه وروسته یو شعار چې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرانو پر خوله باندې ده هغه هم دا ده چې هغه پروژې به پیل کیږي، هغه پروژې به شروع کیږي او هغه به اختتام ته رسول کیږي چې هغه یو اوږدمهاله وي او هغه کې ګڼ شمېر ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي او په شکل د اشکالو باندې هغه پروژې چې تقریبا په ټپه ولاړ دغه بیا شروع کېدل او هغه پروژې چې تقریبا ضرورت ده دغه شروع کېدل. یعنې په کل کې ټول هغه ساختاري پروژې، هغه پروژې چې ضرورت د وخت وي او ځینې مشکلاتو له کبله په ټپه ولاړې وي دغه پروژې شروع کېدل پر دغه 4-5 کلونو کې په ډېر لوی لاس باندې شروع شوي دي او تقریبا د اختتام تر حده پورې رسېدلي دي. هغه کې موږ تاسې ټاپ راواخلو، ټاپي راواخلو، کاسیا غزا راواخلو یا په داخل د افغانستان کې وړې لوړې زیربنایي پروژې راواخلو چې په دې درشل کې ګڼ شمېر پروژې شروع شوي دي، اختتام ته رسېدلي او لا هم په دغه درشل باندې کوټلي ګامونه اخیستل کېږي او باید هم واخیستل شي ځکه چې افغانستان د نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې دی او د دغه تګ لپاره، د دغه ګامونه اخیستلو لپاره د داسې زیربناو پروژو مد نظر کې نیول او هغه شروع کول، اختتام ته رسول زه فکر کوم د اوسني عصر غوښتنه او ضرورتونو څخه هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده ارزښت دې د لمن د مادیاتو خلل. که دمګړې تاسې وګورئ په داخل د کابل کې له شپېتو زیاتو په لویو واړو سړکونو باندې کار روان دی، شروع کېږي، جوړ کېږي او هغه اختتام ته رسول کېږي. همداسې تاسې وګورئ د خصوصي سکتورونو لخوا نه هم آبادۍ کېږي. تاسې ولیدل د شخصي لګښت پر نسبت باندې، د ملي سوداګرو پر حمایت باندې ځینې اپارتمانونه، سوداګریز لوړپوړیز ودانۍ او د ته ورته نور فعالیتونه ترسره کېږي. په دې کې ګڼ شمېر ځوانان مصروف دي، تر هر عنوان لاندې او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابرېږي.
هلته د صنعت نه نیولې تر بزګره پورې د دوی د خیر لاس رسیږي یعنی د پیسو پړسوب چې کوم په افغانستان کې رامنځته شوی د پیسو پړسوب د منځ له وړلو لپاره د زربینه پروژې پر لار باندې چول زه فکر کوم یو موثر نتیجه ځان سره لري. هغه په دې چې په دغه پروژو کې زه فکر کوم چې ګڼ شمېر ځوانانو ته کاري فرصتونه برابرېږي، ګڼ شمېر اموال او اجناس پر مصرف باندې رسیږي او راتلونکي لپاره نور افراد او اشخاص هم هڅوي چې ترڅو پر دغه نو باندې مصارف په افغانستان کې وکړي، ترڅو د پیسو پړسوب له بین څخه لاړ شي. د کابل ښاروالۍ د ښاري زیربناو ریاست د ګڼې ګوڼې ستونزو ته د حل لارو چارو د موندلو په موخه تر څېړنو وروسته د کابل برکي په څلور لارې کې له نړیوالو معیارونو سره برابر د موټرو د تګ راتګ هوایي پل او تر ځمکې لاندې سړک د جوړولو طرحه او ډیزاین بشپړ کړی چې چارې یې دوام لري. دغه پروژه چې له ځانګړي اهمیت برخمنه ده په بشپړېدو سره به یې یاده سیمه کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه او پلازمینه به یې پر مټ د تلپاتې ښکلا څخه برخمنه شي. کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د یاد پل او تر ځمکې لاندې سړک جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. ښاروالۍ کابل کار ساخت پل هوایی مطرح و برکی را آغاز کرده. این پل دارای دو بخش می باشد. بخش اولش که زیرگذر است بالاتر از 65% کارش پیش رفته و این زیرگذر در حدود 470 متر طول داره که مشخصا مسیر چاره ترافیک را وصل میکنه به طرف لیسه نادریه و فعلا در مابین چاره کار جریان داره. تکرار میکنیم چاره به هیچ عنوان به روی جریان ترافیک بستن نمیشه و صرف در جای کار انجام میشه و ساحه محدود میشه. فقط بخش دیگه ایش که در حدود 700 متر طول داره، در حدود 440 پایه داره که به شکل هوایی ساحه پروان دوم را وصل میکنه به طرف داناباغ که انشالله به زودی کارش آغاز خواهد شد. عملا کارها جریان داره و در حدود 1.5 میلیارد افغانی سرش مصرف. د پروژې د مسؤل په وینا چې د دغه پروژې چارې 80 سلنه مخته تللي او په چټکۍ سره روانې دي. د دغه پروژې د معیار او کیفیت په برخه کې هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې نوموړې پروژه له وخته مخکې بشپړه او ګټې اخیستنې ته یې وسپاري. د برکي د هوایي پل پروژه سه دوه برخې لري. لومړی برخه د ځمکې لاندې سړک ده چې زیرګذر ده. دې برخې چارې د همدغه روان کال د ثور میاشت کې شروع شوي دي. تر دې دمه کارونه له 80 سلنه ډېر پرمختګ کړی ده چې په دې کې موږ د پایلو په برخه کې له 90% نه ډېر پیشرفت لرو. کارونه تکمیل شوي دي او همدارنګه د پایل کپونو چارې هم له 90% نه زیات تکمیل شوي دي. د خپل کاندنکاری د زیرګذر لا 15% نه ډېر زیات پیشرفت لري. همدارنګه د زیرګذر په سر باندې موږ دوه پلونه لرو چې د دواړو پلونو چارې چې د دواړو پلونو چارې مکمل تکمیل شوي دي. په یو پل باندې اوس موږ د ښار له خوا نه کوم عرضجات چې د سره شمالي خواته ځي د هغو په مخ باندې مخلاص کړی ده او له هغه نه عملاً استفاده کوي او خپله وسط د چارهیي چې هلته د موږ د پایلینګ چارې پاتې وې هغه څه هم د ټرافیک په مخ تړلې ده او هلته موږ خپل کارونه شروع کړي. د دې پروژې د اولې برخې میعاد 15 میاشتې دي. تر اوسه پورې موږ له 80 سلنه ډېر کار مخته بیولی دی. یعنې موږ له خپل سکیجول نه هم مخکې یاستو او د موږ دا زیار ده چې انشاءالله له خپل ټاکلي وخت نه مخکې بهره بردارۍ ته وسپارو او د معیار په برخه کې ډاډ ورکولی شم ټولو هیوادوالو ته چې ټولې هغه چارې چې په دې پروژه کې مخې ته ځي د کیفیت له نظره موږ 100% ذات مطمئنه وو. هغه مواد چې دلته کارېږي هغه مواد مخکې له دې نه چې کار شي هغه د هغو ازموینه ترسره کېږي. کله چې موږ هغه ریکوایرمنټ پوره کړي موږ له هغو نه استفاده کوو او که چیرې ریکوایرمنټ یې پوره کړي نه اوسېږي هغه له ساحې نه بیرته ویستل کېږي مواد. ناسوک د آبادۍ له سلسلې مشي هېواده کینر د پرمختګ له دایرې مشي هېواده. لومړی برخه واسي د زیرګذر برخه ده چې په دې کې هم دغه دوه پلونه وو. دوه پلونه هم تکمیل شوي دي او باقي مانده نوره ساحه چې د پایلو پایل کپو کندنکاري طبقاتو هغه ټول تکمیل شوي ده او یو د اسفالټ
چارې پاتې دي ان شاء الله په راتلونکي کال کې د هوا په مسایلېدو به هغه کار شروع شي. دومره برخه د هوایي پله ده چې ان شاء الله په راتلونکي اونۍ کې به دغه کارونه عملاً شروع شي. چې دغه هوایي پل طول 200 متره ده چې د دانې باغ له خوا نه د دوم پروان چارایي طرف ته موقعیت لري. په مستقیم ډول په مختلفو اوقاتو کې په مختلف تعداد کارمندان او کارګران د پروژې کې کار کوي. خو په اوسط ډول د 500 کسانو په حدودو کې د پروژې کې په مستقیم ډول مصروف نار د پرمختګ لا دایره مشي واده د یادولو وړ چې دغه پروژه خپل د کابل ښاروالۍ لخوا نه طرح او ډیزاین شوې ده. خپل د کابل ښاروالۍ د کار شرکت مراقبت ریاست لخوا نه تطبیقیږي. نو چارې په مستقیم ډول د کابل ښاروالۍ د نظارت لاندې دي او هیڅ هغه کار ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه د اصول او مشخصاتو خلاف برکي څلورلارې چې د کابل یو له لویو او مهمو څلورلارو څخه شمیرل کیږي. وخت نا وخت پکې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته او په دغه لویه څلورلارې کې هیوادوال د ډیر وخت لپاره تم کیږي. خو اسلامي امارت د دغې ستونزې د حل په موخه خپلې هڅې چټکې او ګړندۍ کړي دي. په دغه څلورلارې کې د پل د جوړولو چارې دوام لري چې د ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې به یوه ښه نمونه وي. خو د دې هوایي پل د جوړېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په اډانه کې یوه نوې دروازه پرانیستل شي. دغه پل د سوداګریزو موټرونو او ترانسپورتي وسایطو د تګ راتګ لپاره یوه لویه زمینه برابروي ترڅو په انتقالاتو کې د خنډ او ځنډ څخه مخنیوی وشي. د دغه پل جوړښت د ترانزیت د موثریت او سرعت د لوړولو لپاره ځانګړی شوی دی. سربیره پر دې د برکي څلورلارې هوایي پل د ښار د اقتصادي ودې لپاره هم مهمه سرچینه بلل کیږي. د دې پل له لارې د سوداګرۍ فعالیتونه پیاوړي کیږي چې دا خپله د ښار اقتصادي ژوند ته تازه وده ورکوي. په افغانستان کې هوایي پلونه جوړیږي دا دوه اړخه لري. یو خو زموږ او تاسو د اقتصاد لپاره زموږ او تاسو شهروندانو ته سهولت ایجاد کیږي. یو خو دغه ازدحام یا مشکلات ترافیک چې دی دا کمیږي ورسره. بل دا خپل زموږ او تاسو اقتصاد پورې اړه لري ځکه چې که اوس یو ترافیک کې بیرباره کې یو موټر بندیږي 10 دقیقې ته تیل مصرف کوي پیسې مصرف کیږي مګر خپل منزل ته نه رسیږي. همدغه دی چې دا هم مونږ ته زمونږ بودیجې ته بیرته راځي زمونږ هموطنانو ته هغه کیږي پیسې اضافه نه مصرف کیږي. بل دا دی چې وګورئ مونږ او تاسو همیشه د ترافیک د کابل د ترافیک د لاس نه همیشه حتی داسې ورځې و چې مونږ او تاسو د خپل مریضانو د لاس نه ورکړی دي چې هغه بیربارک و شبخانې ته هم نه رسولی یا زخمی و هغه هم توانایي پیدا کړی نه دی چې شبخانې ته ورسوو. یا مثال یو مهم عاجل امرجنسي کار وسیږي یو څوک نشه کولای چې د خپل هغه مسیر ته زر ورسیږي. دغه هوایي پلونه چې دی هم د موږ د اقتصاد لپاره رول بازی کوي او هم موږ د هغه مشکلات یا امرجنسي یا د مریضانو چې مسیر ته رسیږي هغه لپاره ډیر یو ښه اقدام دی. بل زموږ او تاسو د هیواد د ښکلا لپاره دا دی. وګورئ وخت چې یو ښار کې هوایي پلونه وسیږي سړکونه یې ښه سکیجول وسیږي ښه خطکشي وسیږي چراغونه ولري خپ ساري چراغونه لګیدلې وګوره په نیمه شپه کې چې هغه شهر کې ته وګرځي احساس داسې کوي چې دلته ورځ دي. خو متاسفانه زموږ په کابل کې اوس خو دغه ښاروال صاحب نه موږ مننه کوو الله دې دې ته جنتونه نصیب کړي چې دومره الیزالي او دومره پیشرفت سړکونه یې جوړ کړه او دغه پلونه په نقشه ماستر پلان پیاده کړه. نو ان شاء الله په دغه سي کارکونکو او دغه سي دستاوردونه زموږ د هیواد پرمختیا لپاره ډیر خو هغه دی. زموږ د کابل ښار ډیر ښکلی کیږي. مثال د خارج نه یو څوک راځي دلته چې د شپې ګوري هپ په ټوپ یو تیاره مثال سړکونه هم چراغ نه لري شوبین نه لري نور مثال ښار کابل داسې بدون د برق نه تیاره. نو هغه وایي چې دا څرنګه ښار دی دا څرنګه پایتخت دی.
دا که ښاروالۍ دې ته نور هم توجه وکړي، چراغونه سولري ورته ولګوي، شوبینداره چراغونه ولګوي، سړکونه ښه خطکشي وکړي او دغسې هوایي پلونه جوړ کړي او نور دغه سړکونه چې له خیره سره اوس په کار لاندې دي او هغه چې باسازي شوی دي دې باندې هغه وکړي، ښه نظارت وکړي او د دې نه ښه حفاظت وکړي او دې ته نور هم ښکلتیا ورکړي. دا په دې معنا دی چې زموږ او تاسو ښار ښکلی کېږي او زموږ او تاسو اقتصاد ته دا هغه رسوي، ګټه رسوي. فرض که اوس یو تجار دی، یو صنعتکار دی، د همسایه ملکونه ازبکستان، قزاقستان، ایران، چین، ترکیه نه راځي افغانستان ته چې دا وګوري چې دا ښار د کابل چراغان دی او ښه تعمیرونه پکې دي، ښه پلونه پکې دي، ښه سړکونه پکې دي، خو دوی وایي چې دا ملک هم آباد ملک دی. نو راځئ دلته څه وکړو؟ سرمایه ګذاري وکړو، راځئ دلته یو فابریکه جوړه کړو، راځئ دلته یو شرکت جوړه کړو، مفکوره ورته پیدا کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په دغه سړک کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د دې پل په جوړېدو سره به یې مشکلات له منځه ولاړ شي. چې مخکې پل نه و موجود، بیروبار زیات و، ربندي زیاته وه او خلک خپلو ورځنیو کارونو ته په خپل وخت رسیدګي نه شوی کولی. او اوس الحمدلله ښاروالۍ د پروژه په لاره اچولې ده چې زمیني او هوایي پل جوړیږي او موږ ډېر خوشحاله یو ورنه چې د خلکو مشکلات به حل شي. کینار د پرمختګ له دایرې مشي هیواده. د داسې زیربنایي پروژو سره له یوې خوا ښاري نظم او د ګڼې ګوڼې مخه نیول کیږي، خو له بلې خوا د داسې پروژو سره د بېروزګاره ځوانانو لپاره کاري زمینې رامنځته کیږي. په همدې ستره پروژه کې کارګر د خوښۍ احساس کوي ځکه چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. مدت 7 ماه میشه که اینجا کار میکنیم در بخش سیخبندی و از کمپانی سیخ ملت استفاده میشه و مدت تقریبا حدود 50-60 فامیل با ما در این پروژه کار میکنه در بخش سیخبندی و تشکری میکنم از ښاروالۍ کابل که همچین پروژه ها راه انداخته و خیلی تعداد فامیل بیشتر در اینجا مصروف کار هستن. 50-60 فامیل با ما کار است، در مصروف کار هستند، بیشتر فامیل های دیگر در بخش قالب بندی، سیخ بندی، مثلا کانکریزی مصروف کار است. تشکر از امارات اسلامی که همچین پروژه را راه انداخته و تقاضا داریم که همچین پروژه بیشتر راه پرته که تعداد هموطنان بیشتر ما در مصروف کار شوند در این بخش. از هموطنان ما از برادرای ما که خارج از کشور سفر میکنند تقاضا داریم که نرن همچین پروژه بیان مصروف کار شوند و خدمت به وطن کنند و وطن خود را آباد بسازند. مدت 6 ماه میشه اینجا کار میکنم و از امارات اسلامی بسیار خرسند و خوشحال هستیم که همچون کارهای در خود افغانستان فراهم ساختن و همچون جوانای ما از کشورهای خارج آمده در اینجا کار میکنن و بسیار خوش و خوشحال هستیم. بسیار زیاد تشکر. مدت 6 ماه میشه که ما در این پروژه سرکی برکی کار میکنیم، چهارراه برکی. اینجا پل میسازیم دیگه، ما بخش سمتویش کار میکنیم دیگه. بسیار خوشحال هستیم که وطن ما کم کم آباد میشه، جور میشه دیگه. از ښاروالۍ کابل، از امارات اسلامی بسیار تشکر میکنیم که همچون پروژه را راه میندازه دیگه. بسیار خوب است، همه با هم اینجا کار میکنیم، دست به دست هم میتیم وطن به توکل خدا دیگه به خیر گونه جور که در هستیم جور میکنیم دیگه. همه با هم یک جای کار میکنیم. د افغانستان اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته د هیواد اقتصادي او زیربنایي سکتورونو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د قوشتېپې په څیر د کانالونو او بندونو چارې پیلول، د هیواد د لویو لارو پراخول او له سره بیا پرې کار کول، د کانونو، زراعت او ترانسپورت په برخو کې پانګوالو ته مشخصې پالیسۍ جوړول او اسانتیاوې رامنځته کول څو بهرني او کورني پانګوال ډاډمن شي. دا په اقتصادي ډګر کې د اسلامي امارت له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د اسلامي امارت اقتصاد محوره پالیسي دا ثابتوي چې د افغانستان په کومو برخو کې پانګونه وشي او ګټه ترې پورته شي. آبادی له سلسلې مشي هیواده، ناسوک د
درنو لیدونکو دا وه د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د بارکي څلور لارې د هوایي پله لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. کولی شي زموږ دا او نورې خپرونې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه وڅارئ. تر بیا چې زه نصرت الله میرزاخیل ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخونکي الله مو سپارم. کنار دا پرمختګ له دایرې مشي هیواده، بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده، بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي